الله الرحمن الرحيم. سفاهة فرعون، د فرعون كما قلتوب. واهتم فرعون بأمر موسى كثيرا وطار نومه. واهتم فکرمن شو فرعون بأمر موسى پکار د موسى عليه السلام باندې. وطار والوتو اتختیدو نومه خوب، یعنی د فرعون د موسی علیه السلام په کار باندې فکرمن شو، خوب یې وتښتید. وبقي فرعون، او پاتې شو فرعون، لا یطیب له طعام ولا شراب، یعنی فرعون چې دی همداسې پاتې شو، نه ډوډۍ خوند ورکولو او نه اوبو، یعنی د روټۍ او د اوبو یعنی خوراک څښاک هیڅ شي خوند نه ورکولو. واثار غضبه الآخرون ایضا وقالو، او غصه په جوش راغله نورو خلکو ته هم ویلي. واثار او جوش راغله غضبه غصه الاخرون نورو ته ایضا همدکه رنګې ویلي چې وقالو اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. دا خو فرعون چې دی دا خو ناکامه راغلی، نو بس دی ویلي چې اتذرو آیا ته پرېږدې موسی علیه السلام وقومه قوم د هغه لیفسدو چې فساد خور کی فی الارض په ځمکه کې، ویذرک او پرېږدې ته وآلهتک او ستا خدایان. نو وغضب فرعون به غوسه شو، وثار او په جوش راغلو، قال ویلی سنقتلو زر دی چې اوبه وژنو مونږه ابناهم زامن د دی، ونستحي او ژوندي به پرېږدو نساهم ښځې د دوی، وانا فوقهم قاهرون بېشکه مونږ فوقهم په دوی باندې قاهرون زورور یو. نو فرعون ویلی چې زر دی چې مونږ به د دوی بچیم قتل کو او د دوی ښځې به همداسې ژوندي پرېږدو او مونږ په دې باندې مسلط یو. واراد فرعون، او فرعون غوښتل ان دا چې یصد منع کړي بني اسرائیل. نو فرعون دا غوښتل چې بني اسرائیل چې دی دا منع کړي، و اهل مصر عن موسی، او مصر خلق هم منع کړي د موسی علیه السلام نه، بكل حیلة په خپل ټول چل ول سره. یعنی فرعون دا غوښتل چې څه طریقو کې دا د موسی علیه السلام نه واړوي او د هغوی نه منع کړي. ونادى فرعون فی قومه قال یا قوم، آواز وکړو فرعون فی قومه قوم خپل ته، قال ویلی یا قومي ای زما قومه، الیس ای نه دی لی زما د پاره ملک و حکومت مصر د مصر، و هذه او دا انهار نهرونه هم تجری بیږي من تحتی زما لاندې، یعنی زما لاندې بیږي. افلا تبصرون ای تاسو نه وینئ؟ ام انا ای زه خیر غوره یم من هذا الذي د دې کس الذي هغه نه هو چې هغه مهین ذلیل دی، ولا یکادو او نږدې نه دی یوبین چې ښکاره کړي، یعنی خپل مقصد ښکاره کړي. نو فرعون چې دی ځان یې چې دی دای بیا هم ډېر زیات اوچت ګڼلو. وقال فرعون، او فرعون ویلی فی رزانة په عزت و حلم او په حلم سره ویلی چې یا ایها الملأ ای سردارانو، ما علمتو زه نه پیژنم لکم ستاسو د پاره من اله بل څوک معبود غیري سوا د زمانه. فاوقد لی نو تبل کړه اور لی زما د پاره. نو
دلته چې دی ماله لږ عبارت پاتې شو ما علمت من اله غیري کأنه فتش کثیرا وفکر کثیرا داسې لکه چې ډیر تفشیش کړی و او ډیر فکر یې کړی وي ونصح لقومه او قوم ته نصیحت کړی وي وقال فی سفاهة وجنون او په کمقلتوب او لیونتوب یې ویلي فأوقد لي یا هامان على الطین فأوقد نو تبل کړه اور لی زما دپاره یا هامانو ای هامانه على الطین په خټه باندې فجعل بیا جوړ کړه لی زما دپاره صرحا یو محل لعلی دې دپاره چې اطلعو زه وخیجم الی اله یعنی اله ته الله ته موسی د موسی علیه السلام ته و انی او بېشک زه لأظنه ګمان کوم چې په ده باندې من الکاذبین د درو جنونه یعنی زه چې دی په دې باندې ګمان کوم د درو جنونه و اوقد هامان على الطین هامان و اوقد تیار کړه هامان على الطین یعنی خټه و بنا او جوړی که صرحا اوچت ځای ولیکن لیکن الی اینا ترکمه یعنی څومره به اوچت ځای جوړی دومره اوچت ځای جوړ کو تعب هامان ستړی شو و تعب البناؤون او ګلکاران هم ستړي شول ونفد او ختم شو الطین خټه ولاجر او خښتې هم ولا یزال همیشه و فرعون بعیدا لري لم یصل یعنی بیا هم دا فرعون چې و لري لم یصلو نرسیدو الی السحاب وریځې ته یعنی هغه چې کم ورځ وه هلته مو نه رسېده فضلا عن القمر یعنی هغه خو پرېږده چې سپوږمۍ ته ورسېږي ولم یصل الی القمر فضلا عن الشمس یعنی سپوږمۍ ته ونه رسېده یعنی نور خو پرېږده ولم یصل الی الشمس فضلا عن الکواکب او نور ته ونه رسېده ستوري خو پرېږده ولم یصل الی الکواکب فضلا عن السما او ستوري ته ونه رسېده اسمان خو پرېږده چې اسمان ته ورسېږي نو دا د فرعون حالو وخاب فرعون ناکام شو وخجل خجالت شو وعجز عاجز شو فرعون وقعد کیناست مسکین بیچاره الا یدری ان الله ممن خلق الارض والسماوات العلا یعنی ای نه پوهیږي چې بېشکه الله رب العزت ممن خلق الارض والسماوات العلا یعنی الله چرته د ځمکه او اوچت اسمانونه یې پیدا کړي دي له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى ممن خلق الارض والسماوات العلا ممن دا هغه جا د طرف نه خلقه پیدا کړي دي الارض ځمکه یعنی دا هغه چا د طرف نه چې پیدا کړې ده الارض ځمکه والسماوات او اسمانونه العلا اوچت له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثرى له دا هغه په اختیار کې دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وما هغه څه بینهما چې د دې دواړو په منځ کې دي وما هغه څه تحت چې لاندې الثرى د خاورې نه دي وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله الله هغه ذات دی چې هم په اسمان کې معبود دی وفي الارض اله هم په ځمکه کې معبود دی ولم یجد فرعون حیلة او فرعون هیڅ چل پیدا نکړو الا مگر ان یقتل موسی دا چې موسی علیه السلام قتل کړي وحجته او دلیلی داو چې ان موسی بېشک موسی علیه السلام چې دی یظهر فی الارض الفساد چې په ځمکه کې فساد ښکاره کوي نو دای د دې دلیلو چې دا فساد ښکاره کوي وقال فرعون او ویلی فرعون ذرونی پرېږدئ ما اقتل چې زه ووجم قتل کم
موسی علیه السلام ولیدعو هغه دې راوبلي ربه رب خپل انی بېشک زه اخافو یریږم ان یبدله دا چې بدل کړي دینکم دین ستاسې او ان یظهره یا دا چې ښکاره به کړي فی الارض په ځمکه کې الفساد فساد. نو په دې عبارت کې د فرعون د کمعقلتوب هغه یادونه شوې ده چې تاسې واورېده چې څومره کمعقل انسان